نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. زه سید محمد مومن لوی جرګې پنډې اسلام آباد نایب صدر یم او زه نن کوم سانحه باندې او کومه دغه باندې واقعه باندې خبرې کوم. نو هغه د باجوړ چې کومه واقعه شوې وه هغې په باره کې تاسو خپل غږ اواز شریکوم او یو ډېره افسوسناکه واقعه او یو ډېر درد والا واقعه کوم باجوړ کې پیش راغلی ده او زه په دې خبر باندې ډېر افسرده ځکه یم او د دې زه واقعه د کوم دی پر زور مذمت هم کوم چې دا اخر کم وخت پورې به موږ د دې پښتنو او د اینو کې کوم دی لت پت مړي اوچتو او کم وخت پورې دې کې ماشومان هم دې کې علما هم دې کې کوم دی بزرګان مشران هم دې کې شهید شولو. اخر څه وخت پورې د دې لپاره زموږ مشران ته زه گزارش کوم څومره د زموږ د قبایل مشران دي څومره د زموږ صوبې مشران دي په دې ورځ کې وینئ په کې پی کې تقریبا په دې میاشت کې دنه 15 شپږ دماکې وشولې هغې کې د کوم دی سیکورټي څومره ایجنسیانې دي هغو کسان هم کې مړه شولو شهید شولو. هغې نه علاوه د کوم دی پولیس والا کسان هم کې مړه شولو. د که جومات واقعه ویني او موږ د کوم دی هغه ورځ نه د کوم دی دې لپاره حکمت عملي پکار وه کله د کوم دی په پېښور لا وشوله هغې نه پس د کوم دی یو داسې حکمت عملي پکار وه د هغې نه بس بله واقعه نه وی شوې خو نه موږ د کوم دی په دې باندې توجه ورنه کړله او دا څومره د زموږ د کې پی کې ایم پی ای دي ایم این اګان دي او سینټران دي دوی له پکار وتی یو आवाज اوچت کړی په سینټ کې او باقاعده د کوم دی په پارلیمنت کې چې به یو داسې جوډیشل کمیشن دی تیار شي فری اینڈ فیر چې هغه د دې انکوایري وکړي د آیا د دماکې د څه وجې نه کېږي او آیا د دماکې صرف په کې پی کې کېږي پاکستان کې کېږي که نه په دې نور ملکونو کې هم کېږي که دا دهشتګردي زموږ د کېږي نو آیا د ګاونډ سره نور ملکونه هم لګېدلي دي هلته هم دا دماکې کېږي که نه خالي صرف پاکستان کې کېږي ایران کې هم کېږي چین کې هم کېږي په انډیا کې هم کېږي په روس کې هم کېږي یا به د نور ملکونو کې تاسو وګورئ ازبکستان تاجکستان د دوی بارډر هم کوم دی د دوی ملکونو سره جوړاو شوي دي خو آیا هلته کوم دی داسې هېڅ قسم کوم دی دماکه نه کېږي یا کومه حمله نه کېږي خو صرف او صرف پاکستان کې کېږي. د دې وجه دا ده چې زموږ پاکستان خلک کوم دی یا زموږ د مشران شو صدر شو وزیر اعظم شو په دې باره کې سیریس نه دی یا خو د پښتانه د کوم دی انسانانو ته نه ښکاره کېږي چې پښتانه روزانه مري او دوی د کوم دی په هغې باندې څه عمل ونه کړو او څه باقاعده د کوم دی څه ریاکشن مخامخ رانلې. برای مهرباني د قبایل د څومره مشران دي او د صوبې څومره مشران دي برای مهرباني زه هغو ته گزارش کوم چې اوس د دې لپاره یو حکمت عملي تیار کړئ. نور موږ مړي خپل نشو چتولی 15,000 مړي موږ اوچت کړل او د کوم دی په هغه د کوم دی انقلاب کې وګوره 15,000 د کوم دی پښتانه په هغه انقلاب کې مړه شول مختلف د کوم دی د ضلعو نه د کې پی کې نور د دې نه برای مهرباني نور د دې نه کوم داسې حکمت عملي تیار شي د دې نه پس یو داسې واقعه ونه شي. نو دې لپاره چې کوم دی پر زور مذمت هم زه کوم او دې لپاره یو جوډیشل انکوایري هم جوړه شي. دغه جوډیشل انکوایري کې د کوم دی د دې خبرې پته ولګي دا څه وجې نه کېږي. جزاکم الله خیر.